لهب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 111مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هلاک شول د ابي لهب لاسونه او دی په خپله هم د هغه شتمني او څه چې هغه ګټلي هغه ته په درد نه خوړل. ارومرو به هغه په تاوجن له لمبو نه ډک اور کې وغورځول شي او له هغه سره به د هغه ښځه هم چې د خسو پیټه یې په شا ووړ د هغې په غاړه کې به چې په ګاڼو سره ښکلی شوی و منجي نه رسوي.